ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طول ملغري شوق سر درود شريف وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د ټولو نه مخکې خو په سټیج چې کوم زما مشران شيوخ ناست دي د هغوی په مخ کې د خبرې کولو جسارت دا هم د حضرت شیخ صاحب امر دی چې د نن نه لږ ورځې مخکې د شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه د راتګ خبر مونږ ته میلو شو نو مولانا کامران صاحب په دې مسجد کې د امانګړ د دې طرف د علماء کرامو مشوره راوغوستله په هغې کې زمونږ ته هم د حاضرۍ شرف حاصل شو او د شیخ محبوب الرحمن صاحب د هغې په حکم باندې نن دلته کې ولاړو سو خبرې به عرض کوو الله جل شانه دې په د خبرو باندې ما ته هم او تمام مجمع ته د عمل کولو توفیق را نصیب رب یو تندر اسمانی پکار دے او پا اسرائیل و ناسابی پکار دے رب یو تندر اسمانی پکار دے او پا اسرائیل و ناسابی پکار دے اقصا پا چغو دنن بیا جڑیگی صلاح الدین ایوبی پکار دے او چی دا انگریز سترگو کے سترگی ورکی چی دا انگریز سترگو کے سترگی ورکی دا سی یو نر و غیرتی پکار دے او دی یہودیانو انگریزانو لرا ملا عمر غنتسانی پکار دے زما محترم سمرا نوجوانان مشران سپینگیری ما تا مخی تناستی نننے مجلس دا موقع دا دی تعلق دا اللہ جل شانوہ دا کلام پاک سر دے دا قرآن مجید دا قرآن عظیم الشان سر دے قرآن کم کتاب دے محترم قرآن هاگا کتاب دے چھ اللہ جل شانوہ دا حضرت جبریل علیہ السلام پواسطہ باندی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندی پدری وشکالا کے نازل کرے دے دا کتابم اعلا چھ پچا نادل شب حغم اعلا چھ چار اوڑل حغم اعلا او چھ دا چا دے غخو دا کائنات دا شرق و دا غرب دا عرش و دا فرش دا ہر طرف مالک تی سمرا چی پا دنیا کی دا یوسیز اہمیت تا قتل غواری نو دا اغسیز تعلق بگوری چی دا چا سر دی نن ما تا مخیل دا سپینو پتکو والا ناستی دا ماشومان دا حافظ قرآن دا نازی رخوانان نن دا دی پا سر باندی سپین پا گڑی او سپینگیری تی رستو ناستی او دا ماشومان مخ کے ناستی او دا دی پا خوشحالی کی دا شرکت دا پارا زما شیوخم تشریف روڑے مام را زمرا غلی دا ولی نن دا دی معشوم نسبت عام معشوم ندے نن دا معشوم دا دا نسبت دیر اچت لے دے نن دا دا پسینہ کی دا اللہ جل شانہو حقا کلام چی دا دنیا پا تمام کلامونو باندی دا غی کلام تفوقیت حاصل دے چی دا دنیا تمام کلامونا او کتابونا دا دا کتاب نا عاجز دی دا دا کتاب نا پا مرتبہ کی خکت دی دا دا کتاب منزل او
د هغه قدر ته نشي رسیدي هغه کلام الله جل شانه د دې ماشومانو په سینه کې د مولانا کامران سے بو د هغه د استادانو د سینو نه ور منتقل کو او دا د الله جل شانه د پیغمبر علی السلام الله تدا سے معجزه ورکړي د چې دا به تر قیامت پورې پدې کې نه رد او بدل وشي نه په پدې کې کمی راشي نه په پدې کې زیاتې راشي نه په پدې کې چرتا د یو زبر زیر چکم دی اون چني چراشي ولدا د الله جل شانه فیصله ده الله جل شانه د تورات هم د الله کتاب دی د زبور هم د الله کتاب دی د انجیل هم د الله کتاب دی دا څومره صحیفه چې سل نازل شوی دي دام د الله د طرف نه دي خو ولې الله جل شانه قران ته یو مقام او مرتبه ورکولا نو انا نحن نزلنا الذکر الله او فرمایل دا قران ما نازل کړی دی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه تا یو عیسائی ادریدلو وی الله فرمای انا نحن نزلنا الذکر ما ذکر نازل کړی دی د دې ذکر نه مراد خو انجیلم کې دی شي د دې ذکر نه مراد خو توراتم کې دی شي د دې ذکر نه مراد خو زبورم کې دی شي د دې ذکر نه مراد خو صحیفیم کې دی شي تاسو د ذکر نه مراد قران ولی اخلي چې تاسو وای الله د قران نازل کړم دی ورپسې جمله کې الله فرمای دا مونږ نازلم کو او د دې حفاظت هم زما په ذمہ باندې دی مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ورته فرمای اے د عیسایانو مشره دا خبر اوره الله جل شانه فرمای ان نحن نزلنا الذکر نزل ایروړې دي علماء کرام په پویږي د دې مطلب دی لګ لګ می نازل کړي دي تدریجن می نازل کړي دي چې مقرر غلی ما نازل کړي دي یک مشت می نه دی داخل نازل کړي تورات مکمل په یو ځای نازل شوه زبور مکمل په یو ځای نازل شوه انجیل مکمل په یو ځای نازل شوه صرف د قران مرتبه دادا چې دا په دری وشکاله کې الله دنیا ته را لېګلې دي او الله فرمای د دې قران د حفاظت ذمہ داری دا تر قیامت پورې زما ذمہ داری ده او نن الحمدلله څنګه چې په آقا نامدار محمد مصطفی باندې دا قران نازل شوه دی څنګه چې حضرت جبرئیل علیه السلام په غار حرا کې پیغمبر علیه السلام ته ویلو اقرا بسم ربک الذی خلق الحمدلله پیغمبرم ویل اقرا بسم ربک الذی خلق ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهم دک الفاظ ویل اقرا بسم ربک الذی خلق ورپسې عمر فاروق حضرت علی حضرت عثمان 1,24,000 صحابه کرام ورپسې اولیاء تابعین تبع تابعین ورپسې نور ورپسې زمونږ د دې وخت کوم دی علماء کرام مولانا قاری اسلم سے تشریف فرما دے دای تر رسیدل دای مو اقرا بسم ربک الذی خلق دوسرا شیخ صاحب ناسته اقرا بسم ربک الذی خلق ورپسې زمونږ د دې محلي د دې مسجد امام مولانا کامران صاحب خپل طالب ته خودل اقرا بسم ربک الذی خلق محترم د اغه جبرئیل علیه السلام د اقرا نوالا د دې معشوم چې نن د حفظ ختم یو کو یاد ناظری د په زبان اومغه اقرا ته چې کوم د جبرئیل علیه السلام په زبان باندې الحمدلله دا د الله تعالی د حفاظت یو نخښه ده دا قران څوک نشي ختمولی ډیر خلک راوتل قران ختمو کله چې په بر صغیر باندې برتانیه راغله وایسرای برتانیه مشوره راوغستله چې دا مسلمان به مونږ څنګه خپل غلام جوړ کو چا څه مشورې ورکولې چا څه پدې کې یو خيار کس ورته وای دوه شیزونه د مسلمان د زندګۍ نه وباسه دا مسلمان بدستا غلام جوړ شي چې تی په کوم طرف بوزي په هغه طرف بده رواني وایسه وای یو د دې د زندګونو قران وباسه دویم د دې حضرات محبت تینه وباسه د علماء محبت او د قران سره تعلق ختم کا دا مسلمان بداسي شي لکه به مهاره اوخ چې په کومه باندې روان کې بس دا بس د دې په تناظر کې صرف د یو انډیا د هندستان دلی او په هغه دلی کې یو چوک چاندنی چوک کې 3 لک د قران مجید نسخه را جمع کې الته اوس وزولې وای مونږه قران ختمو
هغه برتانیه وایسرای اخونن نشتا زدا هغه دغه پر کټوتا او چکم په دې دنیا کې په دې تمري چې قران به د دنیا نه ختم کو مسلمان به د دنیا نه ختم کو پټکه او ګیره به د دنیا نه ختم کو منبر او محراب به د دنیا نه ختم کو هغه خلکو ته نن وایسرای برتانیه نشته ده نن يهود نشته ده نن ابو جهل نشته نن چکم دې د هغه نور پر کټی نشته الحمدلله زما علما موجود دي زما منبر او محراب موجود دي قران مجید موجود دي او اے خلکو تاسو دا یاد وساتئ دا غیر کډیرم کوشش وکړي چې موږ مسلمان ختمو د مسلمان نشي ختمولې چرته نشي ختمولې کله چې مسلمان ختم شو علما ناس دي الله تعالی پیغمبر په حدیث مبارکو کې فرمای کله چې قران کې الله ختمي الله مسلمان ختمي الله به اسمان ختم کی الله به زمکه ختم کی الله به نور ختم کی الله به ستوري سپوږمۍ ختم کی الله جل شانه به تمام کائنات ختم کی الله فرمای کائنات کو موجود دے دا د دې مسلمانانو د برکت موجود دے کدا مسلمان ختم شو دی يهود د په دنیا کې د سره سپاتی کیږي نه نو هغه د قران نسخه وسوځولي نن الحمدلله قران موجود دا هغه دلینه والا تر خیبره پوری په هر اون باندې د عالم لاش زوړند کو چې د خلکو د علم د زدکړې نه یره پیدا شي او علم زدن کی الحمدلله په دې امانګړ په دې طرف کې دغه مسجد کې مله تاسو ته عالم چکم دینو په منبر په محراب کې ودرولې محترمو د دې ماشومانو نسبت ډیر اوچت ته د دې نسبت ته قران عظیم الشان سره دی او د قران تعلق د آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره دی څنګه چې الله تعالی په قران باندې د آسمانی کتابونو اختتام او فرمایلو دغه رنګي علامه په آقا باندې د نبوت اختتام او فرمایلو او دا زمونږ عقیده ده چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نه بعد با دنیا ته بل نوې پیغمبر ناراضي بل نوې پیغمبر قاری سے محترم تشریف فرما دې موږ ته بری خبر زور راکې وای چې کلم د ختم نبوت خبره کوي دامو چې بل پیغمبر بن راځي دا به موږ راګیره عیسی علی السلام به راځي دنیا ته کنه راځي به کنه زموږ عقیده ده نو دې سره به وای دنیا ته بل نوې پیغمبر نه راځي عیسی علی السلام خو زوړ پیغمبر دی هغه ته الله تعالی نبوت مخکې نه ور کړی دی نو هغه پیغمبر هغه د ټولو نه اعلی دی وای رسول الله منم بشر دی خو یو داسې بشر په درست جهان کې ورته جن او بشر چرته رسی او محمد مصطفی تا شمس او قمر چرته رسی عنبری زلف ته شام او سحر چرته رسی او هغه عینین چې د پاک الله دیدار کړي دي توبه هغه ته نور سترګې نظر چرته رسی او هغه خلا چې انتها د په مسجد نبوي هغه خلا چې انتها ده په مسجد نبوي هغه ته نور د هنرمندو هنر چرته رسی او شب معراج د انبیاء شهنشاه د لاسانی پیغمبر د انبیاء شهنشاه د لاسانی پیغمبر شب معراج ته سپرلې او وختر چرته رس د هغه محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا قران نازل دی چې الله تعالی ورته اولین ویل دي الله ورته اخرین ویل دي الله جل شانه په انبیاء کو د ټولو نرستو دنیا ته راولېګلو او د ټولو نه اول پیدا کړی دی حضرت جبرئیل علیه السلام نه پیغمبر علیه السلام یو پیرته پوس کوي جبرئیل الله تعالی د ټولو نه مخ کې څوک پیدا کړی دی و یا رسول الله الله په کائنات کې لازمه کنه پیدا اسمان نو پیدا لا چکم دې د انسان نام او نشان نو د فرشتو نام او نشان نو د جناتو نام او نشان نو الله د ټولو نړمبه حضرت جبرئیل علیه السلام پیدا کړی و دې چې کله الله پیدا کما ما به صرف یو نور لیدو د الله په عرش باندې هم او یا کاله بعد بملیدلو یا او یا زره کاله بعد بملیدلو او دا او یا کرته مالی دل دي زمانه مخ کې صرف هغه نور اسم نو ورته جبرئیل تعالی پته دا نور د چاو وای نه یا رسول الله دا نور د محمد مصطفی نو د ټولو نه اول الله پیدا کړی دی او د نبوت خاتمه په الله جل شانه کړی دا بیا ورته الله تعالی د امام الانبیاء لقب ورکړ امام الانبیاء چې کوم مخ کې ولاړی هغه د رستو د ټولو نه یو درجه اوچت وی الله جل شانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د شب قدر د شب معراج فضیلت ورګی الله ځان تر بلی براق ورته علیږي
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خپل کور نه اوچتیږي په براق باندې کیدی په لار باندې مختلفو ځایونو کې هغه ایثاریږي بیا بیت المقدس ته رسیږي الته کې الله جل شانه تمام انبیاء او ارواح را جمع کوي یو صف جوړیږي بل صف جوړیږي بل صف جوړیږي 1,40,000 انبیاء په بیت المقدس کې الته را جمع کیږي انتظار د امامت په ورته سوق کوي الله اعلان کړی دی چې 2 رکعات مونږ بدل تکیږي تمام انبیاء الله را جمع کړی دي الله جل شانه د طرف نه اعلان کیږي امامت ته مخ کیږي امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نو امام الانبیاء دی په هغه باندې دا قران را نازل هغه پیغمبر چې موت ته پر ورډیر تکلیفونه برداشت کړی نن موږ په کائنات کې غور وکړو دا هغه پیغمبر سره زموستا به وفای دی ګوري دا هغه پیغمبر په دې سنت او شرمېږم دا هغه پیغمبر په دې سنت او شرمېږم دا هغه پیغمبر د وارثانو سره پمینه کول باندې د شرمېږم نن د غیرو داسې سازش جوړ دی چې لګیا دی نوجوان طبقه د علماو نه لري کوي مفتی فضل غفور صاحب سوره د مخ کې خټ کلی تر راغلو هغه خبرو کا نن د آیټیزم په نوم باندې چې کوم دا دهریت لګیا دی خوريږي زما کالج یونیورسيټي د هغې نه محفوظ نه ده په دنیا کې آیټیزم دهریت ورته وي چې دای نه خدای مني نه پیغمبر مني نه قران مني د دای مطلب څه دی هغه هندوان وای ګاډ الله ته ګاډ وای جی او ډی مطلب وای څه دی جی معنا جنریټر او معنا اپریټر ډی معنا ډیسټروي دنیا په خپل پیدا کیږي په خپل عمل کوي په خپل به ختم شي نه د الله وجود شته نه د پیغمبرانو ترتیب شته نه د شریعت احکامات شته دغه آیټیزم لګیا دی وای د دې کوم ویب سایټ دی مفتی فضل غفور صاحب فرمایل د ټولو نازیات دا قتل کیږي په امریکا کې په دویم نمبر باندې زما په پل کې پاکستان کې دا قتل کیږي نن زموږ یونیورسيټیانې زموږ کالجونه د آیټیزم شکار دي نن موږ روجوان هغه د اسلام نه لګیا دي لري کیږي په دغه پرفتن دور کې زما دا ملګری علما دا ملګری دا راځيو په جمعات کې کینی او تاسو ته نه حافظان په تحفه کې درکې پنځلس ناظر اخوان په تحفه کې درکې د الله کلام درتا د بچو سینو ته ورکوزي تاسو په خدي وایي دا د داد مستحق دی او ګنه دی نن چې ښه غیرو د علماوکم شکل دا د معاشري ته ورکړی دی نو د علماو شکر په تعصب کې ورکړی دی د علماو شکر په بنیاد پرست کې ورکړی دی د علماو شکر په دهشتګرد کې ورکړی دی دهشتګرد یعنی دهشت پھیلانے والا دے عالم خود کافر دا کافر به یریږي زمارور مولانا شهزاد صاحب ویل نن دا غیر یریږي د قران د طالب نه یریږي نن دا غیر یریږي د قران باندې ژوندۍ تیرول والا نه یریږي نن مونږ په غفلت کې اودیو نن زویم بس ما 15 وخت مونږ کو دا ز پوخ مسلمان شوم نه محترم په دې نخلاصي الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته پیغمبر می فرمای خبردار پتاسو کې هر یو دا راعي دی دا چرواها دی دا ګوارچی دی د دنه به خپل رعایا په باره کې تپوس کیږي نن دستان او جوان دستا په کور کې دستا په کمره کې په خپل کټ بستر باندې خپل موبایل ځان ته نیولې دی او د هغه آیټیزم او د دهریت پرچار په هغه باندې کیږي دغه غیرو هغه نظریات د هغه په ذهن کې راخوريږي د هغه د سترګو نه د خور حیا اوزي د هغه د سترګو نه د مور وقار اوزي د هغه د سترګو نه د پلار احترام اوزي نن ولی مشر جاړي چې زما بچي زما خبره نه مني تا خپل بچي ته تعلیم د قران څومره ور کړی دی تا خپل بچي دی فقیرانو ته کله راوسته دی ته خو زما بچي په اعلی یونیورسيټي کې سبق وای ما ته پیسي وګټي نو په هغه ځای کې خودغه بچی ته دا نه خودل کیږي چې د مور د خپل دلان دی جنت ته پلار د جنت د دروازو نه یو دروازه ده چا چې د خور پرورش وکړو د دوه لونو پرورش وکړو پیغمبر فرمای په جنت کې به ما سره داسي وي دا خدا فقیران به زمو استا بچو ته خي دا خو به دا علما زمو استا بچو ته خي چې د سپینګيري پلار قدر کوا د خپل مور د خپل دلان دی جنت لټ
مټوا د خپل خزي سره معامله د پیغمبر د معاملې پرنګي کوا نن قران موتا ته داخی نن چې قران مونږ ګورو نو بچي د پلار نه پریشان دي خزه د خاون نه پریشان او خاون د خزي نه پریشان چې شرط تربيت ته ال تک شته دینا چې چرته کې نشتا مولانا رسال محمد سے د ثوابي علاقې سره تعلق لرونکي د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت مهنت کوونکي هغه ویل چې ماته یو مشر راغلو وای ماته ویل چې زما ورواره دي او ډېرې ګډې وړي چا چې زویو هغه سلور میاشتې لګولې د مور په تبلیغ کې وخت لګېدلې دي خاندان ټول تبلیغي دي دغه بچي ماته راوستلو تر ور سره راغی وای ماته وای چې مولانا صاحب خبره به درته کومه خو تر مې پاسه تر ته مې وی چې تلاړ شې دې صدا سي شبهات کی په اسلام چې دې غړي وړي وای چې ترې لاړ وای ما ورته ویل وایا څه شبهات دي چې ختم وکم درته وای رومبي اعتراض چې هغه وکړو وای زما د خپل د لاندې زمکه او تختې د ما ورته ویل بل اعتراض مکه رومبي اعتراض د هغه سو دا الګ طالب علم د اسلام یا کالج په خبر د دې الګ تعلقم د ثوابي چې د علماو ګړه دی مفتی فرید صاحب رحمه الله د هغه علاقې خاندان ټول په دین باندې چوکم دینو برابر زموږ په خبر چې د پښتنو ګړ په اسلام او په دین باندې غیرت لرونکي خلک د دوی په معاشره کې او هغه سوي وای زما رومبه اعتراض دستاسو په خوده دي دستاسو په خوده دام نه چې په خوده دستاسو په خوده وای مهر تل بل خبره مکه بس چې پرب ته اعتراض وکړو نور پکې سپات نور پکې ور سپات دا نو جوان مان نن ولې لري روان دي ولې دا نو جوان ته د خپل جمعات لار نه خې نن که په جمعات کې د قران په متعلق یو مجلس جوړ شي زب دعوتنامې ته انتظار کوم زب پوسټر باندې نه راځم زب سوال جواب ته انتظار کوم که دک کرنګي مجلس نن چوکم دې زما او دستا په یو علاقه په اجره کې جوړ شو او د واده پروګرام دی او اجړاګان پکې راځي دمان پکې راځي دغه بے غیرت خلک پکې راځي چې د ډانس او د ډول او د سرنا نه بزو چټي ته انتظار کوم نه بز دعوت ته انتظار کوم نه بز داویم چې د چا زیره ټول په پنی مشپ باندې مور روان و هغه بډکی نو زما په معاشره کې بیا ډمان ولې نه پیدا کیږي زما په معاشره کې د امام قدر زما په معاشره کې د عالم قدر هغه ختم شوه دی زما په معاشره کې د ډمانو قدر خډیر دی خو زما په دې معاشره کې د علماو قدر نشته دی بیا دا علما زمو استاخر خوا دي دا پروګرام چې مولانا کامران صاحب منعقد کړي دا داسم کې دي چې بس په جمعات کې ورته ختمونه کړي او دعای ورته کړي او رخصت کړي دې دومره لوی پروګرام ته حاجت دې ته څه ضرورت دا علما زمو استاخر خوا دي په دې نیت باندې دا پروګرام جوړ کړي دي چې الله جل شانه دې پروګرام کې په شرکت باندې موت ته مغفرت نصیب ولې دا الله کلام دی دا الله کلام سره د نسبت د وجه نه الله زما او دستا بخشش او مغفرت بم او فرمای او په دې باندې به الله جل شانه موتا ته سره کوي زمو استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبد القیوم حقانی سے دامت برکاتهم العالیه فرمای وای کله چې دا حافظ قرآن دا ناظر اخوان دا د قیامت پورز باندې د حشر په میدان کې په د باندې د جنت ټیکټ ولګي او د توي چې لار شه جنت ته د په پولیس سرات تر ورسیږي پولیس سرات په سر باندې به ودرېږي د پولیس سرات نه لاندې جهنم دی د پولیس سرات نه اخوا جنت دی په پولیس سرات کې کونډې لګېدلې دي د دروغو کونډه د چغلۍ کونډه د بد نظرۍ کونډه پردې حق د خوړلو کونډه د علماو بې قدرۍ کونډه په کوم انسان کې چې کومه ګناه موجود ده دغه پولیس سرات باندې چې تیریږي هغه کونډه به رانیسي جهنم ته به مخ د وړاندې غورځي دا ماشوم به د پولیس سرات په سر باندې ولاړي فرشتي به ورته وایي جنت ته ځه دی به ورته وایي نظم فرشتي به ورته وایي ولې ولاړې دی به ورته وایي زما پلار نشته زما مور نشته زما تره چرته دی زما ماما چرته دی فرشتي به رب ته وایي ربه د ماشوم ډیمانډ دی ماشوم وایي چې ما سه پلار راوله ما ته مور راوله ما ته تره راوله ما ته ماما راوله ربه د ده دغه خاندان په باره کې د جهنم فیصله شوې ده هغوی ته د جهنم ټکټونه میلو شوي دي هغوی جهنم ته روان دي الله رب کائنات به وفرمایي ای فرشتو دې ماشوم دې هلک د په دنیا کې زما کلام په سینه کې ور منتقل کړی دی زما کلام د ده په سینه کې موجود دی د هغې نه بعد په دغه کلام باندې عمل کړی دی یا ورته د عمل موقع نه ده میلو شوي مړ کړی مې دی د ده
قدر دومره دی د په برکت باندې د پلارم د جهنم د دروازې نه را واپس کا د مورم د جهنم د دروازې نه را واپس کا د ترم را واپس د مامام را واپس د تروریان را واپس دا ټول چې ورته راولي او د ماشوم سره ودرېږي بیا به دا ماشوم نزي تپوس پتی اوشي اوس ولې نزي بس دی ټول خاندان خو درته الله تعالی درکو دی به ورته وي چې زما د خاندان نه علاوه چې کله زما د ختمونو پروګرام په هغې کې داسې ملګري راغلي په دې کې د شرکت دپاره چې هغه نه زما د وینې رشتې دارانو نه زما یاران دوستانو د هغې ما سره هېڅ تعلق نه و هغوی په دې مجلس کې محض د دې دپاره ناست وو چې د قرآن عظیم الشان د ختم په باره کې دا پروګرام منعقد شوی دی زه به په دې کې د ثواب په نیت باندې کښېنمه ربه هغه مشران هم درنه غواړم هغه نوجوانان هم درنه غواړم هغه ماشومان هم درنه غواړم هغه سپینګیري هم درنه غواړم چې هغه هم را سره جنت ته بوځه نن خو د دې ماشوم قدر مو تا ته نه میلاویږي او نه راته پته لګي هلته به بیا د دې پته لګي الله جل شانه به فرمای ای فرشتو د دې ماشوم دومره فضیلت دی الله به په میدان حشر کې عمده مسجد جوړ کی عمده مجمع عمده وخت عمده سټیج عمده مشران عمده ښکته چې څومره خلک ناست دي دا ټول به پیدا کی او الله به فرمای د ما قرآن دومره لوی زما کتاب دومره لوی برکت دی چې د دې په شرکت د دې په خوشحالۍ کې په شرکت باندې دا ټول مې وبخل تمام ګناهونه او ماشوم ته به وایي دا ټول د ځان سره جنت ته بوځه بلا حساب و بلا کتاب دا فضایل چې ځان ته مخې لوب بیا به په داسې مجالسو شرکت اب موږ تاسو ته بیا به کولی شو نن دا فضایل موږ ته مخې له نشته نن پروګرام به شروع شي مشران به راغلي وي علما به لګیا وي او بهر کوڅو او لارو کې به خلک خبره اوري او جومات ته د راتګ توفیق به ورته الله جل شانه نه ورکړي محترمو دا خپل سعادت وګڼو او د ځان دپاره یو خوش قسمتي وګڼو چې داسې علما او داسې مساجد الله راکړي دي چې په هغې کې دغه پروګرامونه د قرآن په نسبت باندې جوړېږي زما پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو موږ تاسو له ډېر بهترین اخلاق پرېښودلي دي بهترین کلام یې راته پرېښودلی دی یو معجز کلام چې کله قرآن نازل شلو دغه عربو وویلو چې دا خو د پیغمبر په خپله ویلی الله جل شانه ورته قرآن کې آیت راولېږلو ای پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې دا قرآن د پیغمبر د خولې دی نو تاسو هم داسې یو کتاب راوړئ تاسو هم داسې را پیدا کړئ چې کله د هغې نه عاجزه شو الله تعالی ورته دویم چلنج ورکړو لس سورتونه صرف داسې راوړئ چې د هغې نه عاجزه شو فاتو بسورة من مثله یو سورت داسې راوړئ د ټولو نه وړوکې سورت انا اعطیناک الکوثر یو وړوکې سورت داسې راوړئ نو تر اوسه پورې نه چا راوړو نه به تر قیامته پورې د قرآن مجید غوندې کتاب هغه به څوک را پیدا کړي ورته ورکړي خپل مقام وپېژنو نن ولې غیر په موږ باندې یلغار کوي نن ولې زما فلسطین په وینو باندې ډوب دی نن ولې زما په کشمیر کې د میاندو خیاندو عزتونو سره لوبې کېږي نن ولې چیچنیا او بوسنیا او برما د هغه مسلمانان هغه چې کوم دی نو د مسلمانۍ عبادت کولو ته د هغه زړونه چې کوم دی نو بې قراره دي نن مسلمان خپل مقام پرېښودلی دی نن مسلمان خپل د ایمان سطحې نه غورځېدلی دی نن مسلمان خپل هغه وقار رو کړی دی چې کوم وقار پیغمبر علیه الصلاة والسلام په صحابو کې پرېښودلی دی او د صحابه کرامو نه بعد په تابعینو کې پرې راغلی دی هغه صحابه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې امیر لشکر پاسی اعلان کوي 60,000 کفار دي مقابلې ته څوک ځي حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه پاسی وایي زه یوازې د 60,000 د لشکر د مقابلې دپاره تیار یوازې دا ایمان دا د ایمان جذبه وه یوازې تلل نه تلل ځان له خبره ایمان یې داسې و چې زه یوازې کافي یم د کفر د مقابلې دپاره وایي نه کښېنه 60 کسان تیاریږي او د 60,000 لشکر مقابلې ته او الله ورته بری هم ورکوي تاسو به وایي هغه خو صحابه و ټیک ته صحابه و د هغې نه بعد هم په سونو واقعات شته دی چې الله جل شانه لږو مسلمانان
دشمنانو ته په ډیرو کافرانو باندې بری ورکړي او ډیر لري به مونږ بوزم خوا کې گاوند کې به وګورو د 45 او د 47 ملکونو د کافرانو یو یلغار پیراغه د کافرانو یو قوت پیراغله هغه به سر او ساماني والا طلبه چې هغه سره راکټ لانچر نه وي هغه سره ټینګونه نو هغه سره کوم دې بختربند گاډي نو هغه سره کمربند نه وي هغه به سر او ساماني کې شل کال ور سره او جنگیدل خو د ایمان قوت په هغه کې دومره شل کال مقابله وکا اخر کې الله دنیا ته وخودله هغه نیټو هغه 47 48 ممالک تم دبا کې باغ گئے نن الحمدللہ زما په هغه گاوند کې زما د هغه گاوند په پارلیمنت کې الحمدللہ پټکو والا ناشتي او د هغه ملک حالات وګوره چې زما د استاد ملک د حالاتونه 1000 درجه بهتر دي نن مونږ وایو مړه د مولا په سیاست کې سکار रहनुमाई मो गलत शिविदा गाइडलाइन राता गलत मिलाव शवे दे तरबियत मुठी के न दे शवे आलिम कनन प दुनिया की यो सियासी प्लेटफार्म तराजी दहागा मकसद दहागा मल्क बाग दौड़ आगा पखपलुलासु के रावस्तुल दी नो कता सुवाई ची द मल्क द बाग दौड़ द पारा आलिम मुनासिब न दे जबतासु स्वरलसनिम सवकाल रुस्तु बुजमा او تاسو تبویما چې د مکی مکرمین کله آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړو نو سود پاره کړو مدینه منوره کې زما پیغمبر د یو ریاست بنیاد کې خودلو په هغه ریاست کې د ټولو نه اول کار زما پیغمبر چې کړي د مسجد نبوي بنیاد یې خودلې دي په هغه کې پخپل کار کړي دي بیا مسجد نبوي ته دی الله تعالی موږ تاسو ټول بوزي چاچی امینونه وسد نه بوزي سوک چې په مزه وي هغه دی الله دوه کاله رستو بودي او چې سوک تیز وي هغه دی الله تعالی سره زما زر زر الته کې په مسجد نبوي شریف کې ستنې دي لکه دا پیلري نه دا پیلري دا هر ستن خپل نوم دی په هغه کې یو ستن ده دا هغه ستن نوم دی استوانه وفود وفد جمع ده هغه ستنې دی دا نوم ولې ورکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدینه د ریاست بادشاه د هغه مشر او بیا به د بهر ملکونو کافران راتلل دا ملاقات لپاره د خبرو اترو لپاره د پیغمبر علیه السلام وزیر اعظم هاوس نو سینټ هاوس نو پارلیمنت هاوس نو هغه مسجد نبوي شریف دا د پیغمبر علی السلام سینټ هاوس مو پارلیمنت هاوس مو د هغه د جرګو زمو د هغه د عبادت زمو هغه استوانه وفود سره به دغه وفدونه کې ناستیدل او پیغمبر علی السلام به د هغه مسلې اوریدل بیا چې کله پیغمبر علی السلام د دنیا نه تشریف یوړلو بیا مسند خالی شولو منبر رسول خالی شو محراب رسول خالی شو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغو هغه په دغه مسند باندې کې ناستو هغه د بادشاہت په مسند باندې کې ناستو هغه د ملک نظام سمبالول شروع کړل هغه د ملک د ریټونو تنظیم سمبالول شروع کړل هغه د ملک د کاروبار ترتیب سمبالول شروع کړل هغه کوم دی د ملک د دینی تمام شعبو او د تمام د دنیاوی ضرورت او انتظامات سمبالول شروع کړل کله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دنیا نزی عمر فاروق په مسند خلافت باندې کینی بیا د هغه اسلامی مملکت بادشاہ عمر فاروق دی منبر هم د هغه سره محراب هم د هغه سره میدان هم د هغه سره هر طرف د ملک تمام نظام هغه چلی ورپسې بیا حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه را دي بیا حضرت علی کرم الله وجهه را دي تاسو ماته وایي دا کوم نمونه چې ما وایسته دایته به موږ علما وایو که ورته نه وایو عالم ستوي قال الله قال رسول از دکړي وي دغه صحابه زمونږ ستاسونا پکروڑ درجه لوی مرتبه والا خلق دي خو بیا هم د ملک نظام سنبالي نو چې کله په تخت باندې او په بادشاہت باندې صحابه ناشتي د کافر جرأت نکېږي چې هغه د مسلمان په ملک یا د مسلمان په مال یا د مسلمان په عزت حمله وکړي نن په دنیا کې 60 اسلامي ممالک دي
ځان له غیرتی مسلمانان وای دا هغه غیرتی مسلمانانو په موجودګۍ کې نن زما د فلسطین د ښځو عزتونه تار تار شول برما چچنیا بوسنیا کې عزتونه تار تار شول او دغه 60 غیرتی مسلمانانو غیرت نه راوچتي زما استا خو وس نشته مونږ خو آئین تړلیو مونږ خو د آئین دلان دی ژوند تیرو کچرته اجازت راکې نو دا مولیان به ان شاء الله د ټولو مخ کې ولاړ د کفر په مقابله کې خو تر سوچ اسلامی جمهوریت پاکستان کې اوسېګو د هغه د آئین دلان دی ژوند دا په موتا باندې لازم چې څنګه هغه تور طریقې زمونږ د ستاسو د ایمان قوت به علی اوچتیږي چې د مسجد د منبر محراب سره زما او د ستاسو تعلق مضبوطی نن په قران زنه پويګم نن د قران په الفاظو زنه پويګم نن مال دا پته نشته چې په دې دیر شو سپارو قران کې ماته الله سو ویلی دي دا الله ولې را لګلې دي نن مال د پیغمبر د سیرت پته نشته نو زه بسنګ د پیغمبر په لار باندې لاړ شم زه بسنګ د قران عظیم شان په طرز باندې خپل ژوندۍ تیر کما د عمر بن عبد العزيز رحمه الله دور دی چې دا د عمر خطاب رضی الله تعالی عنہ په نوسو کې راضي او په خپل دور خلافت کې د هر علاقې امیر ته د زکات اشرفی اولیګلی چې دا په خپل علاقې کې تقسیم کا سمود آباد د یو گورنر د طرف نه عمر اشرفی عمک رنګي واپس راغلی بیا د بل گورنر د طرف نه عمر رنګي اشرفی واپس راغلی بیا د بل گورنر نه عمر اشرفی واپس راغلی عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه پریشان شو چې د زکات دا رقم ماته واپس ولې رالو زما په خلافت کې داسې څه کمې رالو چې ماته دی نگرانانو او دی چې کوم دی وزیرانو دا زکات واپس راولېګلو چې ډومبۍ بکسې کولو که ورکی یو ختم پروت دی په خط باندې لیکلي دي امیر المؤمنین ای خلیفۃ المسلمین تا چې زمونږ علاقې ته دغه زکات را لېږلی دی زمونږ په علاقه کې زکات اخیستو والا نشته زکات اغشتو والا نشته دا بل چاته ورکړه ټول زکات ورکول والا دي هر گورنر ورته دا لیکلي دي نو چې کله په مسند خلافت او کله په کرسی دا وزارت عظما باندې عالم با عمل ناس وي نو بیا به د ملک نه غربت ختميږي الله تعالی قران کې فرمای ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا الله فرمای چې کله زما د آیاتونو نه اعراض شروع شول زما د احکاماتو نه مخ اړول شروع شول زما د منس په وخت کې زما عبادتګاه کې صرف یو صف دو صف مسلمانان دي زما د جمعې په ورځ چې بیان ختم شي مسلمانان راشي زما د قران سره مين لرونکي خلق کم شي زما د بازار معاملات خراب شي زما د تورسر عزت د بل مسلمان په نظر کې ختم شي فإن له معيشة ضنكا زبددي معيشت لند او تنکم ونحشره يوم القيامة اعمى او د قیامت پر ورځ بیړان د پاسو ما نن ولې زمو استا معیشت نه ټیکيږي ټیک دا د حکومت د غلطو پالیسوم پدې کې عمل دخل دی ور سره زما استا کمل دخل دی زه عبادت تنظم زمون زنکم زه قران نه راخلم زه پیغمبر په طریقه باندې ژوند نه تیروم زما په نظر کې د بل سړي عزت نشتا زما په نظر کې د خپل تور سره نه علاوه د بل د تور سره عزت نشتا څنګه به الله جل شانه زما معیشت او دا خبره یاد ساتي جی نن چې سکه بعضو کتابونو کې واقعات لیکلي دي دا پتا باندې قرض به قرض یو بادشاہ خپل لور شهزادګۍ ته وویل د عامو وینځو لباس واچو په بازار کې چکر هوا شهزادګۍ ورته وی نور خبره بدل بیا کومه بغیر د فوج او بغیر د پروتوکول نه یوازې وزه او واپس د ټول بازار چکر وخه او بیا زما دربار تراش لوري هم دک کرنګي وکړل بهر اوتلا ټول بازار کې راتاو شو چې کله دربار ته رادن شو نو په دروازه یو دربان ولاړو چې وی کتل جوړې دا وینځه ده په خوا د بادشاهانو لونه چالي دي دا خو د میډیا دور دی هر څوک پیژن وای چې کله څنګه داراله دي دربان وته ورمنډه کو ورغاړه وای بس خص
زبي خو چې څنګه ورغاړ وته به پرې एकदम او بس لړو تختیو تام پوینه شو چې د دې څه مطلب بهر کې چې دن نرالو پلار ورته ویلوري چکر دی وال وای اوجو انو وال وای چا در سره سو وکړل وای پورا بازار کې راته پوښت سترګم چاله دي کتل پوښت سترګ وای چې را دن کېدم دلته کې را سره داسې او عمل بادشاہ په جړا شو ورته ویلوري ما ډیره پاکه زندگی تیر کړی دا ډیره پاک او ما ابل ورځ د یو عالم یو مجلس کې مې دا خبره ووریدل چې په دنیا کې دي کومه بی عزتی د یو تورسری اوکا الله تعالی به د دنیا کې دستانا یا دستا د اولاد نه د هغه بدل اخلي وای ما ویل چې په دې زنن تجربه کوم چې ما خو په ټول عمر کې صرف یو دا کار کړي غیر محرم ته مې غاړه ورکړي و زګورم چې دا سکیږي نن هغه زما د عمل سزا هغه تا ته ملام دا قرض دی نن زمانو جوانم پدی کې ډوب دی نن زما پیغلم پدی کې ډوب ده نن زما د نوجوان پسترګو کې د پردي کور د تور سره عزت نشته دی د سوشل میډیا په لار باندې زما دغه پیغلو په خپل ځان په خپل نظر کې عزت او احترام نشته دی خو یاد ساتنو جوانا چې دستا په خپل کور کې پیغله ده دستا په خپل خاندان کې پیغله ده کچرتا غلط عمل دی وکړلو د مرګ نمخ کې با الله جل شانه تا ته مکه عمل کوي لہذا که د خپل خاندان حفاظت غواړي نو خپل ځان د شریعت لارې ته راولا